بسم الله الرحمن الرحیم. زما مؤمنانو غیرتمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو، زمونږ ستاسو او په دې امت مسلمه کې یو غټ عیب او یو غټ مرض دی. هغه مرض او هغه عیب الله جل شانه مونږ ته په قرآن کې ذکر کړی دی او یقینا مونږ تاسو په معاشره کې زندگی کوو. که تاسو په معاشره کې وګورئ یو مسلمانانو ته او امت مسلمه ته د لږ نظر وکئ، تدبر وکئ او غور په دې کې وکئ، نو هغه عیب به موږ ته څرګنده معلومه شي. او دغه زموږ ډیره عظیمه او ډیره لویه غلطي ده او ډیر لوی مرض او عظیم مرض مو دی. قرآن کې الله جل شانه فرمایي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. فرمایي وایي چې کله مونږ نعمت وکړو په یو انسان باندې، کله مونږ په یو انسان باندې نعمتونه وورو، نو دا انسان څه شی وکړي؟ دا اعراض وکړي، د الله جل شانه نه په ډډه کې شي او د الله جل شانه شکرګزاري نه ادا کوي، ناشکري وکړي او په ډډه باندې شي. او بیا فرمایي وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. چې کله همدغه انسان ته کله شر، مصیبت، تکلیف یا یو بل رقم تکلیف ورسیږي، نو عموما دا انسان بیا څه کوي؟ فذو دعاء عریض، بیا ډېرې لویې لویې دعاګانې غواړي، ډېرې لویې لویې دعاګانې غواړي چې خدایه دا کار مې وکړي، یا الله دا کار راته اسانه کړي. او چې کله الله جل شانه په انعام وکړي، نو دا الله یې هېر کړی. د الله جل شانه حمد، ثنا، د الله جل شانه د خاطر عبادت، خشیت خداوندی بالکل په زړه کې وینه. خو چې کله بیا په الله جل شانه مصیبتونه راووري، دا خو انساني زندگی ده، ځکه انسان خالی کېدلی نشي د دوه قسمو حالاتونه. یا به دا انسان په خوشحالي کې وي، یا به دا انسان په خفګان کې وي. کله چې په دې انسان باندې خفګان راشي، نو بیا به د الله جل شانه ته دعاګانې کوي چې یا الله فلانکی کار مې صحیح کی، یا الله فلانکی کار مې صحیح کی. حالانکه دا زمونږ ډیر غټ مرض دی او دا د الله جل شانه ناشکري ده. چې کله مونږ باندې الله جل شانه انعام کوي، نو خوشحاله وي. چې کله بیا په عام حالت کې شي، په تکلیف کې شو، په مصیبت کې اخته شو، نو بیا مو الله هېر کړی، رسول مو هېر کړی. دا ډیر د نقصان خبره ده.